السلام علیکم د خون ټي وي مینوالو د ډیرو ملګرو په فرمایش باندې او په ډیرو کمنټونو باندې نن بیا موږ صهیب میا او جابر میا ستاسو دپاره راوستي دي چې انشاءالله دوی به مدحسرایي به کوي او ښکلي مزیدار کلام به وړاندې کوي، تاسو به یې واورئ انشاءالله او ستاسو به خوښ شي. ستاسو دپاره م راوستي دي ځکه ډېرو ملګرو ډېرې پیرې ټلیفونونه او ډېرې پیرې ویناګانې کړې وې چې یاره خامخا دې په بله پیره باندې څه بل څه ریکارډ کوي. نو انشاءالله تاسو ته دې څه خواږه څه په تاسو باندې اورم، واورئ دې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مونږ سره وملګو لالته نظروونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه مونږ سره وملګو لالته نظروونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه یو لیزه کې فرش نه چې د عرش پورې لاړې یو لیزه کې فرش نه چې د عرش پورې لاړې عمر درله با کله درکړي عزتونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه مونږ سره وملګو لالته نظرونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه ګوتې شارې سره سپوږمۍ دې دوه ټوټې کړله ګوتې شارې سره سپوږمۍ دې دوه ټوټې کړله ډېرې معجزې دې رب درکړي صفتونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه مونږ سره وملګو لالته نظرونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه پاک الله جوړ کړی د کونین شهنشاه پاک الله جوړ کړی د کونین شهنشاه ډېرې شرمېږي ګلستان کې سره ګلونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو نار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه مونږ سره وملګو لالته نظرونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه وجمیل بانی بسو کړم صفت دې مولا خپل کړي وجمیل بانی بسو کړم صفت دې مولا خپل کړي وای نشي ختمېدلی خو بېشماره صفتونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه مونږ سره وملګو لالته نظرونه کله به دیدن لره وطن ته دې درځو زار کله به دیدن لره وطن ته دې درځونه. ډېر ښکلی نعتو تاسو واورېدو. انشاءالله په یو بله موقع باندې به بیا څه خواږه څه په تاسو باندې اورو. په انتظار اوسئ.